अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ټولو پښتنو وروڼو خویندو السلام علیکم. په خاصه توګه د پی ټی آی پښتنو وروڼو خویندو نن زه غواړم چې تاسو سره یو څو خبرې وکړم، ځکه چې داسې ښکاري چې په راتلونکي وخت کې به زه زما ملګري او ډاکټر خان تحریک ستاسو دپاره د یو ویلن په توګه راښکاره کېږي. خو دومره به تاسو ته مونږ ښکاره کړو چې زه ډاکټر خان یا د ډاکټر خان تحریک ملګري د ووټ سیاست نه کوو، نه مو تاسو سره یا د پی ټی آی ستاسو د دې پارټۍ سره د ووټ د سیاست څه شخړه شته، څه جنګ شته. مونږ په پښتنه خاوره د یووالي، امن او پرمختګ سره سره د پښتون قوم بیل وجود ژوندی لیدل غواړو، د پښتون قوم دود دستور ژوندی لیدل غواړو. مونږ ستاسو د پارټۍ یا ستاسو دښمنان نه یو. د پی ټی آی پښتنو غړو تاسو ته پته وي چې د نړۍ ټول پرمختللي قومونه، خود مختاره قومونه، آزاد قومونه په خپله خاوره خپلو بچو ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکوي، په خپله جامه فخر کوي. مطلب دا دی چې د پرمختګ سره د انګریزانو د ژبې یا د جامې څه کار نشته دی. بنیادي زده کړه په خپله ژبه کې د هر قوم، د هر ماشوم بنیادي حق دی. زموږ آئین یې موږ ته راکوي او نړیوال قانون یې موږ ته راکوي. بله خبره، په سکولونو چې کوم لوګو ولګېده، دا لوګو چې دا نو دا د په ښکاره توګه د نړیوال یو تنظیم دی ایل جی بي ټي چې ورته وایي، دا هغوی جنډه ده. او د پښتنو ماشومانو ته دې لاندې چې دې نو زده کړه ورکول، دا حقیقت کې یو جرم دی. که څوک یې نه مني نو موږ حاضر یو، موږ په هر ډول په دې هکله خبرې ته تیار یو. ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا به نه چلې د بې ثبوته خبرې وکړي او نه به په ذاتیاتو خبرې وکړي. زه به خپل ملګرو ته هم وایم چې یاره بې ثبوته او په ذاتیاتو چلې چې دی نو خبرې ونه کړي. تاسو حق لرئ، د پی ټی آی څومره چې غړي دا حق لري چې مونږ راوغواړي او مونږ نه ثبوت وغواړي. مونږ په اوږده جماعت عدالت کې کښېنوي او مونږ نه ثبوت وغواړي. دغه شان که تاسو په مونږ باندې څه خبره کوئ نو مونږ حق لرو چې مونږ کور په کور، حجره په حجره، جومات په جومات درشو، تاسو سره کښېنو او تاسو نه په دغه هکله په کومه چې تاسو خبرې کوئ ثبوت وغواړو. ګرانو پښتنو، په راتلونکي وخت کې کوم حالات چې روان دي په پښتنه خاوره، نو زموږ تاسو سره د ووټ د سیاست جنګ نشته، خو د پښتو پښتونولۍ جنګ کېدای شي چې راشي. موږ به کوشش کوو چې تر خپل وسه په سکولونو چې د کونیانو دا کمې جنډې دي لګولې دي دا ورانې کړو، او که انقلابي صورت ته اغوستی شي، اغوستلی کېدی شي، بالکل موږ تیار یو. که موږ څوک بندیوان کوي موږ تیار یو. نو د زړه د خلاصه تاسو ته به داسې ښکاري چې یاره موږ د ویلن کردار راښکاره کېږي ستاسو خلاف. خدا داسې نه ده. موږ تاسو ته خواست کوو نن چې خپل مشرانو ته ووایئ چې یو شی
د تعلیم سره تعلق نه ساتي هغه تا په سکولونو په دروازو ولي ولګوي کوم چې د نړیوال د بدنام تنظیم سره تړلې لوګو ده جنډه ده تا ولي چې دینو په دغه باندې ولګول د سکولونو ولګول د دې د پرمختګ یا د سکول یا د تعلیم سره څه تعلق دی د پی ټی آی پښتنو غړو ورونو خويندو حقیقت خود څه دی چې په راتلونکي وخت کې مونږ تاسو یو بل ته مخامخ را روان یو مونږ تاسو ته د ویلن په توګه راښکاره کیږو او کېدای شي چې مونږ ته خلک راښکاره کړي تاسو په مخ کې خو که په تاسو کې لږ هم ضرورت وي لږ هم تاسو چې دی نو د حقیقت پسند دی نو ډاکټر خان تحریک مرکز پر امداز چوک پېښور کې دی خدای ته وګورئ راځئ موږ سره کښېنئ که تاسو نشئ راتلی موږ راوغواړئ موږ ځان سره کښېنوئ خو د اغیارو چې کوم د پښتون قوم د بیل وجود خلاف هغه سازش روان دی د دې خلاف موږ سره ملګرتیا وکړئ موږ دا نه وایو چې تاسو عمران خان ملګرتیا پرېږدئ یا د پی ټي آی پرېږدئ تاسو پخپله هغوی ته ووایئ چې داسې څیزونو نه لاس واخلئ چې کوم زموږ قوم زموږ تعلیم زموږ پوهه زموږ پرمختګ کې رکاوټ جوړېږي د دې لوګو په کوم په سکولونو چې تاسو ولګوله د دې د پرمختګ یا تعلیم سره هیڅ تعلق نشته دی که چېرته دا نه وه نو هم تعلیم روان و که دا وي نو هم تعلیم روان خو پخپله سوچ وکړئ چې د یو غلط تنظیم جنډه چې په ښوونځو ولګېده اوس خو را روانه خبره دا ده چې بیجون هم چې دی نو ماشومانو ته په دغه لوګو لاندې ورکوي نو د یو غلط تنظیم جنډه که زموږ په تعلیمي ادارو لګي نو دا انتهایی ظلم او جرم دی دې ته وګورئ زموږ په مقصد ځان پوهه کوي زموږ په خیالاتو ځان پوهه کوي موږ چې دی نو د یو سیاسي ګوند د ووټ د سیاست مخالفت نه کوو زموږ څه د ووټ سیاسي پارټي نه ده موږ 2006 راسي چې دی نو خپل هلې ځلې کوو د پښتون قوم په خاوره د پښتون قوم د بیل وجود دپاره د یووالي دپاره امن دپاره پرمختګ دپاره یاد ساتئ زده کړه د پوهې دپاره کېږي او پوهه د پرمختګ دپاره لازم ده او پوهه په خپله ژبه کې زده کړې سره راځي دغه شانتې تاسو په خپله سوچ وکړئ چې په پردۍ ژبه کې که د تعلیم سره بنیادي تعلیم څخه کار نشته دی نو په پردۍ جامه کې هم د تعلیم څخه کار نشته دی موږ په خپله ژبه او جامه کې د ساینس او ټکنالوژۍ علمونه خوښوو مونږ د لوڼو خویندو د هلکانو د تعلیم په زړه د خلاصه چې دی نو هغې ته تیار یو مونږ غواړو چې زمونږ ښځینه دواړه چې دی نو د پښتون قوم په یووالي امر پرمختګ کې په کار راشي ساینس او ټکنالوژي علمونه حاصل کړي پوهه حاصله کړي پرمختګ وکړي ځکه چې پوهې سره پرمختګ راځي او پرمختګ دپاره پوهه لازم ده پوهې دپاره په خپله ژبه کې زده کړه لازم ده ورونو د پی ټي آی پښتنو ورونو یو ځل بیا زه تاسو ته خواست کوم چې خدای ته وګورئ خپلو مشرانو ته ووایئ چې د داسې څیزونو نه لاس واخلي کوم چې د پښتون قوم د بیل وجود د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ پر مخ دي موږ تاسو ته بیا خواست کوم چې موږ خپل دښمنان مه ګڼئ په راتلونکي وخت کې کېدای شي چې بعضې خلک موږ ستاسو په مخ کې د ویلن په طور راښکاره کړي خو موږ ستاسو دښمنان نه یو موږ د پښتون قوم یووالی امن او پرمختګ غواړو د بیل وجود بقا غواړو الله مو تل ښاد او آباد لره الله مو خوشحاله لره د الله په امان ستاسو ډاکټر خان والسلام